ستاد قدرت په انتظار دی اولسونا خلق او چارواکی مردم و مسئولین ستاد قدرت په انتظار دی اولسونا له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو صدای شریعت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که همگی جور و صحتمند باشین. برنامه مردم و مسئولین از رادیو صدای شریعت 93 FM آغاز گردید. من محمد فواد محمودی همراه همکار خوبم روحان الله عزیزی با تقدیم نمودن برنامه در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. بسیار خوش آمدی همکار محترم. ډیر زیاته مننه محمود صاحب. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول باروغ جوړ سي ورځ به مو هم تر دې مهاله په خیر خوشاله او سوکالي سره رسولې وي. قدرمن اوریدونکو خلکو چارواکي خبرونه پیل شو. په دې هیله چې د خبرونه له پیل څخه تر پایه مو ملتیا وکړي او خبرونه مو هم را سره د خوخي وړ وګرځي. درنه اوریدونکو خلکو چارواکي خبرونه ستاسو هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانګړي شوي چې تاسو یې په خپل سیمه منطقه او ناحیه کې لري. نو که غواړئ چې په خبرونه کې را سره برخه اخلئ 0 درویشت لاس 208 د اړیکې شمیره ده. په همدغه شمیره په خپل ستونزې مو را سره شریکې کړئ. موږ ستاسو ستونزې تر مسؤلو چارواکو پورې رسوو. نو د قدر وړ درنه اوریدونکو یوه خبر د یادونې وړ ده، هغه دا چې کله هم په خپرونه کې را سره برخه اخلئ نو هڅه وکړئ چې یو ښه موقعیت د خپل ځان لپاره وټاکئ تر څو پورې ستاسو اواز په ښه ډول تر موږ پورې همدارنګه تر نورو قدرمنو اوریدونکو پورې ورسیږي. همدارنګه هغه ستونزه او مشکل چې شریکول غواړئ له موږ سره په ښه ډول شریک او موږ ستاسو ستونزې هم تر مسؤلو چارواکو پورې رسو تر څو پورې په یاده سیمه منطقه او ناحیه کې ورته د پای ټکی کېښودل شي. نو قدرمنو اوریدونکو بیا هم 0 درویشت لاس 208. بالکل به می شماره میتونین تماس داشته باشین در بخش‌های مختلفی که مشکلات دارین، مشکلات با ما شریک بسازین تا به مشکلات شما هموطنان عزیز ما رسیدگی صورت بگیرد. چه در بخش نواحی مختلف شهر کابل، صحت عامه، آبرسانی، مخابرات، ترافیک و ترانسپورت، شهدا و معلولین و همچنان برشنا. ما تک تک مشکلات شما را با مسئولین مربوطه شریک میکنیم. کوشش به این میکنیم مسئولین مربوطه را در استودیو دعوت کنیم و به طور زنده به مشکلات شما پاسخ بدن. ای که مسئولین مربوطه مصروف می باشند، مصروفیت کاری زیاد می داشته باشند، نمی توانند در استودیو با ما باشند، گزارشگر خود روان میکنه مشکلات شما را با مسئولین مربوطه شریک کرده و هر آنچه که پاسخ دادن از طریق برنامه نشر میکنیم. پیش از اینکه با تماس‌های شما بریم سر میزنیم به برنامه قبلی، هموطنان عزیز ما در بخش‌های مختلف چون نواحی مختلف شهر کابل، صحت عامه، شهدا و معلولین و همچنان بخش صحت مشکلات خود با ما شریک کردن. ما مشکلاتشان با مسئولین مربوطه شریک کردیم. انشاءالله که با مشکلات شما رسیدگی صورت میگیرد. در پهلوی ازی مشکلات شهدا و معلولین ما همراه مسئولین مربوطه شهدا و معلولین همراه مفتی سید فیصل خاموش شریک کردیم. انشاءالله که در مورد پاسخ بتن ما طریق برنامه هم نشر میکنیم. در مورد ترانسپورت مشکلات شریک کردیم با مسئولین مربوطه و انشاءالله که در برنامه های بعدی جناب نعمت الله بارکزی نماینده محترم شهروالی کابل را در استودیو با خود می داشته باشیم و به طور زنده به مشکلات شما هم پاسخ خواهد داد. و در بخش مخابرات هم کوشش میکنیم که الکوزی صاحب را در استودیو بخواهیم و به مشکلات شما هموطنان عزیز ما به طور زنده پاسخ بدن. حال که شما تماس میگیرین موقعیت مناسب و آرام اختیار کنید، از سر صدا فاصله بگیرین و کردیت کافی داشته باشین، در غیر تماس شما قطع میگردد. اولین تماس وصل می سازیم. امیدوار هستیم که تماس برادر ما قطع نگردد. بازم یادآور میشیم عزیزانی که میخوان تماس داشته باشند حتما موقعیت مناسب و آرام اختیار کنند و در وقت تماس گرفتن خود هم معرفی نمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاسو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خوش آمدی بزرگوار. بفرما همدرد صاحب. سلامت باشین، جور باشین. محمد زهرم دا تعظیم مشکلات
دشت ارچی و کلبات تشکیزن امام صاحب میگم برتن بله همه بندر اسماعیل قشلاق میگه الان دیا که به امام صاحب موتر میایه همه سرک خراب است دیگه هیچ معلم شاروالی نشده یکی اینجا وطلیا که هسته بسیار دودش مردم اذیت میکنه صدا میکنه کباب بیپل بوی کباب گفتمی موترها هم دودش از بندر در میایه دیگه مردم اذیت میشه شاروال باید همیاره در یکم بالاخانه یکم بلند منزل جای بده یکم جای که مردم اذیت نکنه. خب این هتل‌ها در کدام قسمت است مشخص؟ ادنی کلبات و دشتیاتی که موترها میاد در امام صاحب بندر اسماعیل قشلاق میگه خب دیپان قشلاق و اسماعیل قشلاق جاده ترافیک میگه و نمیگه که چی میشه باز توقف میکنه نمیگه دیگه بخیر باشین. گرفتیم مشکل حتما در این مورد با مسئولین تماس میگیریم. یک موضوع دیگه هم میگفتم که همین شبکه‌های مخابراتی کلگیشان یک رقم قانون گفته بخیر هیچ مرات مردم نمیکنه بسته را قیمت ارزش ارزان نکرده تا بله بخیر باشین، سلامت باشین. حتما با مسئولین صحبت میکنیم. از شما تشکری میکنیم بزرگوار که تماس گرفتین و همیشه مشکلات ولسوالی های کلبات که مربوط کندوز میشه با ما شریک میکنن و مشکلاتشان ما یادداشت گرفتیم. حتما با مسئولین مربوطه شریک میسازیم. و مشکل دومی در مورد شبکه های مخابراتی عموما هر کمپانی مخابراتی که هست بسته های صوتی و اینترنتی نسبتا قیمت دارن. امرای الکوزه سیب در این مورد ما بار صحبت کردیم. کارکردها پلانها جریان داره. انشاءالله بسته های صوتی و بسته های اینترنتی ارزان خواهد شد. فقط شما کم صبور باشید، حوصله مندیتان حفظ کنید. همه کارها در یک روز اجرا نمیشه. باید ما شما تلاش کنیم، پشت کار داشته باشیم. خود ما شما من حیث هموطن حوصله مندی خود حفظ کنیم، شانه به شانه با دولت خود دست بتیم، کمک یاری داشته باشیم تا در بخشای مختلفی که ما شما ضرورت داریم بتانیم به یک پلانی که تعیین کردیم به مو پلان به مو هدف ما شما برسیم. اما وقت گیر هست، شما منتظر بمانید، مشکلات حل میشه و شما میتونین که اینترنت ارزان و بسته های صوتی ارزان هم داشته باشید. نو د بل اوریدونکي اړیکه راخلو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. تاسو سلام تاسو کاردونکو شکلدري او سوالین خبره کوم. له شکرداري څخه مننه کوو چې په خبرونه کې برخه اخیسته. مهرباني. محترمه دا یو کوتل کې هم کار شروع کړی د ګلدري او سوالې کې ما سره کوي هغه ته ما یو ځای کارو کې یو ځای جوړ شي یو ځای نه جوړیږي نه دا بل ورته جاسي د ورځې خلک راغانه کې ګزمه نه سره طالبانو دغه ورته مثبت معلومات ورسره سره تماس ونیسي له ګزمه وګرځي. بخیر باشین. راغانه کې تماشې خلکو باندې راځي تاسو اخلي. بالکل ستاسو ستونزه مو واخیسته. له ځان سره مننه کوو چې په خبرونه کې مو برخه اخیستې وه. البته اوریدونکي هم را سره دوه ستونزې شریکې کړې، نو دواړه ستونزې مو له ځان سره واخیستې. یاداشت مو کړئ انشاءالله چې په راتلونکو خبرونو کې هم له مربوطه مسؤلینو سره شریکوو او تاسو به هم را سره ځواب اورئ. نو درنه اوریدونکو بیا هم 0 درویشت لاس وسواته هغه قدرمنو اوریدونکي چې غواړي په خبرونه کې را سره برخه اخلي بیا هم د بل اوریدونکي اړیکه راخلو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلامت په خیر خیراتي. ډیره مننه کوو. تاسو هم ستړي مشئ. وخت مو په خیر. د هلمند ولایت څخه محمد یوسف حسیم خبره کوم. له هلمند ولایت څخه ډیره مننه کوو چې په خبرونه کې مو را سره برخه اخیستې. خلکو او چارواکي خبرونه ده. مهرباني. غوښتنه مې دغه ده چې وروره دا موږ نظامي معیبین یو تایید پاڼې مو په ولایت کې بندې دي. اوس چې رئیسه ته ورته هغه ته تایید پاڼه نه لري، موږ تا ته معاش نه جمع کوو. موږ د مشرانو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده یا زموږ تایید پاڼې راته رایله کړي او یا یو ترتیب راته برابر. ډیره مننه. بالکل دا د ستاسو ستونزه مو واخیسته. کور مو ودان چې له هلمند ولایت نه مو را سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه او خپله ستونزه مو را سره شریکه کړه. بالکل. مشکلات شهدا و معلولین در ولایات مختلف افغانستان بسیار زیاد هست و همگی منتظر دریافت امتیازات خود هستند.
این مورد ما بار همراه مفتی سید فیصل خاموش شریک کردیم، در مورد پاسخ دادن. باز هم همراهشان تماس گرفتیم و مشکلات ما هموطنان عزیز ما را شریک کردیم. انشاءالله که با مشکلات ما رسیدگی صورت میگیرد و پروسه توزیع امتیازات شهدا و معلولین ما قبل از عید قربان همراه مسئولین مربوطه صحبت داشتیم، گفتند که پروسه آغاز شده و شما هموطنان عزیز ما میتونید نوبتوار امتیازات ماهای حمل و ثور جوزای سال 1405 هجری شمسی تان نوبتوار دریافت کنید. فقط کم صبور باشید، حوصله‌مندیتان حفظ کنید، حتما امتیازاتتان دریافت میکنید. السلام علیکم و رحمت الله. از رادیو فاصله بگیر. بسیار خوش آمدی، بخیر و سلامت باشی. پیش از اینکه صدایت بشنویم دوباره تماستان قطع شد. شما که تماس میگیرین موقعیت مناسب و آرام اختیار کنید و از هر صدا فاصله بگیرین، از صداها و پرندگان و حیوانات هم فاصله داشته باشین تا بتانیم صدا شما را دقیق بشنویم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم عزیزی محترم تا محمدی صاحب ته شریعت غږ رادیو مینوال سلام، همدغه وخت مو ډیر بخیر. سلامونه ته وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاسو ته هم په خبرونه کې ښه راغلاست او هرکلی وایو خلک او چارواکي خبرونه ده. مهرباني مننه عزیزي صاحب محترم. زه خالد منصور یم د خوشولیت نه. مونږ ته د میدینو مشونه کومه هغه مو چې کړي وه تاسو کومه خبرې مې ورنه کړي وې هغه مو واورېدله د عید نه مخکې. بله صاحب فیصل خاموش نه که نه مونږ ته یې وویل چې دا مشونه درکوو د عید نه مخته. هغه یو څه پرزونه کړل خو د ولسوالیو کې تصفیه مطلب د تصفیه یې کوله د اوس د عید نه یوه دوې ورځې چرته بله د تصفیه مو وکړله که نه د نوي کول په باره کې د مشو په باره کې وایي کتل ولا ته یې ولیدلو خو ښه بیا ورته وویل چې بس انشاءالله نوره مشونه د لاس ورځې څو ورځې بعد دې ته جمع کېږي نو که څو چې بیا معلومات دارې سفار وکړه یا خواب وي. ډیره مننه کور مودان. مننه کوله ګران اوریدونکي نه چې له خوست ولایت نه را سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه. په تیرو خبرونو کې هم اوریدونکو را سره همدغه ستونزه شریکه کړې وه. نو له مخکې له اختر څخه چې محترم مفتی سید فیصل خاموش سره مو دغه ستونزې شریکې کړې وې، نوموړي زیاته کړې وه چې تر لوی اختر مخکې به د ټولو معیوبینو حقوقو امتیازات ورکول کیږي. نو په راتلونکو خبرونو کې همدغه ستونزه بیا هم له محترم مفتی سید فیصل خاموش سره شریکوو. تاسو به هم را سره جواب اورئ. بالکل مفتی صاحب در این مورد صحبت کردند که پروسه توزیع امتیازات شهدا و معلولین آغاز شده که صحبت ها را قبل از عید قربان کرده بودند و این پروسه جریان داره. در یک روز در یک هفته خلاص نمیشه، به خاطر از این که تعداد کسایی که معلول یا معیوب هست به 7 لک میرسه و ثبت راجستر هستند. شما هموطنان عزیز ما که متاسفانه معلول یا معیوب هستید نوبتوار میتونین امتیازاتتان دریافت کنین. کسایی که در اسنادشان البته مشکل وجود ندارد مستحق هستند حتما امتیازات خود دریافت میکنن. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاسو هم ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خیر شي، من سلامت شفیع الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم د ارغستان ولسوالۍ. ډیره مننه کوو چې له کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ نه مو را سره په خپرونه کې برخه اخیستې. مهرباني. ما دغه مشکل دی چې دغه زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. دغه د چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه موږ ته یو خادي و یو دغه ودروي یو شبکې فعاله کړي. ډیره مننه. بالکل دا ستونزه مو واخیسته. بله ستونزه لرئ؟ خیر شه نشته. ډیره مننه. کور مودان زمونږ اوریدونکی شفیع الله د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ نه را سره په خپرونه کې برخه اخیستې وه. ستونزې هم د مخابراتي شبکو په اړه وه. نو انشاءالله چې له ځان سره مو یاداشت کړه په راتلونکو خپرونو کې حتما له محترم الکوزي صاحب سره شریکو. مننه کوو چې په خپرونه کې مو را سره برخه اخیستې وه. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش آمدین بزرگوار، صفا آوردین. رادیو افغانستان است یا رادیو صدای شریعت؟ رادیو صدای شریعت 93 FM بزرگوار، برنامه مردم و مسئولین. صحیح رادیو مقاضیات پخش نمیشه و امیدوار هستیم که رادیو به سراسر افغانستان پخش شود و بشنوید. انشاءالله کار روان است و شما در روزهای نزدیک
خواهد شنید. همه قدر گفتنی داشتین بزرگوار؟ دیگه گفتنی دیگه به خاطر یعنی شهدا و معلولین داره با شخصی هستم از چشم نابینا هستم. قبلا هم در رادیو افغانستان تماس گرفته بودم به خاطر اینکه ماشا حواله شده ماشای ولایت بغلان البته. شما از بغلان تماس گرفتین درست؟ بزرگوار، ما صحبت‌های مفتی سید فیصل خاموش سخنگوی محترم وزارت نشر کردیم. پروسه توزیع امتیازات دور اول سال 1405 هجری شمسی این پروسه آغاز شده و نوبتوار امتیازات شما حواله میشه. شما میدانید که تعداد معلول معیوب به 7 لک نفر ثبت راجستر نزد وزارت هست و انشاءالله در روزهای نزدیک شما هم امتیازاتتان دریافت میکنید. بالکل پروسه جریان داره. انشاءالله در روزهای نزدیک باز هم ما همراه مفتی صاحب صحبت میکنیم و پاسخ مفتی صاحب نشر میکنیم. همزمان در تمام ولایت افغانستانی پروسه آغاز شده. بخیر باشین، سلامت باشین، خداوند یار مددگارتان. بازم یادآور میشیم عزیزان ما، وطنداران ما که متاسفانه معلول یا معیوب هستند، پروسه دور اول توزیع امتیازات شما در تمام ولایات افغانستان همزمان آغاز شده. کسایی که سروی شدن در اسنادشان مشکل نداره، کسایی که مستحق هستند حتما امتیازات خود دریافت میکنند. فقط شما صبور باشین، حوصله مندیتان حفظ کنین، اطمینان داشته باشین که به زودی امتیازاتتان دریافت میکنید. شنونده های عزیز، برنامه ادامه داره و ما هم تماس های شما را می داشته باشیم، اما در این لحظات از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم. أثمر الجهد فاك الثمرة. نور القرآن د شریعت غږ رادیو قرآنی خپرونه مذ حوايا الكتاب نوره. په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د مشهور قاریانو په ښکلو او زړه راښکونکو غږونو د قرآن عظیم الشان تلاوتونه نشریږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون. بأنهم كرهوا ما أنزل الله أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یاد خپرونه له شنبې تر پنجشنبې د ورځې 10 بجې او تکرار یې د شپې له 11 څخه تر 12 بجو اوریدلای شئ. شریعت غږ رادیو درنوي FM. حوايا الكتاب نوره جاوز الشمس وحتى القمر. خدایت می ساتل شرمونونا اوس خو می د غاړې امانت شولو. اوس خو می خلق او چارواکی. در این برنامه مشکلات شما را به مسئولین می رسانیم. د خلق او چارواکی خبرونه د شریعت غږ رادیو څخه. رادیو صدای شریعت 93 FM. خدایت می ساتل شرمونونا اوس خو می د غاړې امانت شولو. اوس خو می د غاړې امانت شولو.
یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی ټول خوږو قدرمنو اورېدونکو ته چې اوس مهال را سره په خپرونه کې یو ځای شوي دي خلکو چارواکي خپرونه را سره له شریعت غږ راډیو 93 FM څپو څخه اوري. درنو اورېدونکو خلکو چارواکي خپرونه ده، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. هغه ستونزې او مشکلات چې تاسو یې په خپله سیمه، منطقه او ناحیه کې لرئ له موږ سره په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې شریک کړئ. موږ ستاسو ستونزې تر مسؤلو چارواکو پورې رسوو. 0 درویشت لاس وسو اتم دی اړیکې شمیره ده. بالکل، اما خواهشاً وقتی که تماس میگیرین موقعیت مناسب و آرام اختیار کنید، از سر و صدا فاصله بگیرین و کردیت کافی داشته باشین، در غیر تماس شما قطع میگردد. متاسفانه باز هم مشکل قبلی تماس برادر ما قطع شد. لطفاً مشکل نتین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشی بزرگوار. بفرما کی از کجا تماس گرفتین؟ قاری احمد زکی که شهر پول خمری قشلاق با تماس. بسیار خوش آمدی قاری صاحب محترم، بفرما. بخیر باشم. چند پیشم شما رو مزنگ دیده بودم که گفتم همین شهر پول خمری جمعی ماشات ما دال توضیح نشده تا یه نفر دبان که میرین دبان میگه خبر نیست. بله توضیح میشه، در روزهای نزدیک توضیح میشه. پروسه آغاز شده، قبل از عید قربان آغاز شده. ما قرار کرای موتر چیز میتونیم خانه هم دیراسته دبان که میریم همین وقتش مفتی صاحب بودن وقتش یک تعیین کنه که میچو هم وقت ما بریم مثلا ما را چه تماش میته. برادرم شما سیمکارت گوش کنین چی میگم. قاری صاحب محترم، شما کاش که سیم کارتتان دمو بانک مربوطه ثبت راجستر میکردین که در صورتی که باش ثبت راجستر کردیم، یعنی البته پیام به خاطر پیام میایه به شما؟ وقت پیام میامد تو آریم راجستر کردیم دم سیم کارت ما. پس که پیام میایه شما منتظر بمانید، مراجعه نکنین تا زمانی که بر شما مسیج نامده. پروسه آغاز شده، شما میتونین امتیازاتتان دریافت کنین در روزهای نزدیک. همراه مفتی صاحب بازم صحبت میکنیم. بازم صحبت کنم شهر پول خمیر تا یک نفر مدبان که میره میگه باید خبر نیست میدبان. بله بخیر باشی. بار امرایشان مشخصا در مورد ولایت صحبت میکنیم. ولایت شهر پول خمری. بخیر باشین، خداحافظ. خداوند یار مددگارتان. قاری صاحب زکی، قاری صاحب تقاضا دارن که مفتی صاحب صحبت کنین که از پول خمری مشخصا کی حواله میشه، ما در بانک مراجعه کنیم. بزرگوار، ما گفتیم که مفتی صاحب هم بسیار مصروف است و کوشش به این میکنن تا به مشکلات شما رسیدگی صورت بگیرد. اگر به تک تک شما مفتی صاحب توجه کنه، یعنی 7 لک معلول معیوب در وزارت ثبت راجستر می باشه، رسیدگی به همه شما کار بسیار دشوار و مشکل است. اما هر ولایت یک ریاست مربوطه داره و در ریاست مربوطه بودجه داده میشه و شما به اساس حق و حقوقی که دارین یا مستحقی که هستین میتونین امتیازاتتان رو دریافت کنین. شما سیم کارتتان در بانک مربوطه ثبت راجستر است. در صورتی که امتیازات شما حواله میشه یا در حساب شما میشینه، بر شما یک مسیج میاد. در صورت دریافت مسیج شما میتونین به بانک مربوطه مراجعه داشته باشین، امتیازاتتان هم دریافت کنید. اما ای که سر به دل خود در بانک میرین، گفته خود شما از قشلاق میین به شهر و پول هنگفت هم مصرف میکنین، در حالی که مشکلات اقتصادی زیاد هم دارید، پس منتظر بمانید، صبور باشید، حوصله مندیتان حفظ کنید و در صورت آمدن مسیج مراجعه کنید و امتیازاتتان دریافت کنید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. ستاسو په اړیکه کې ستونزه د موقعیت ته مو یو څه تغییر ورکړئ که زموږ اواز اورئ. خیرات قراری ده. مننه کوم چې خپرونه کې مو برخه اخیستې. مهرباني اورېدونکي څوک کوم مشکل لري؟ ما مخکې دوه دقیقې تاسو ټلیفون کړی د ګلدرې له ولسوالۍ حاجي بادام مینم دا ما د څه سپو موږ ډېر پیدا کړي اوس نو زمین دی پکې موږ دغه کیسې ته غم نه دا دولت راوړي امارات موږ ته له 200 سپي زیاده راوړي سپي راوړي خو چې کوي دا درې څلور میاشتې موږ د سپي پیدا کوو نو دې راوړي خو مخکې هر وخت راوړي دغه موږ د دې عذاب مخلاص کړي.
ډیره مننه. کور مودان بیا مو هم ستاسو ستونزه له ځان سره واخیسته، یاداښت مو کړله. انشاءالله چې راتلونکو خپرونه کې بیا هم د ګلداري ولسوالۍ له مربوطه مسؤلینو سره دغه ستونزه شریکوو. نو مننه کوو چې تاسو را سره بیا هم دغه ستونزه شریکه کړله تر څو پورې یا د ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. نو درنه اورېدونکو بیا هم 0 23 لاس وسواته کولی شي چې په همدې شمېر را سره په خپرونه کې برخه واخلئ، خپل ستونزې مو را سره شریکې کړئ. بیا هم د بل اورېدونکي اړیکه راخلو. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ بخیر؟ بخیر و سلامت باشی. بزرگوار ما کی و از کجا تماس گرفته؟ برنامه مسئولین و مردم است. بله، مردم و مسئولین. بفرما. بله جناب، ما خواستم یک شکایتی داشته باشم. من خودم یکی از دکترهای دندان هستم و در یک شتل مادرخانه داریم و اینجا بیشتر از نیم ماه میشه که بعضی بچه جوانهایی هستن و کسایی هستن که بدون موادهای نشاور اینا استفاده میکنن و در سرای کوچه میشینن و برای مردان، دخترها و زنها و طفلا اذیت میکنن. از این بابت گفتیم باش ما یک بار مستقیم این منطقه چی بهتر از اینکه شما بیاین بخیر و یک بار یک نظارت کلی داشته باشین، از اینکه بتونیم یک کمک امنیت کلی مردم منطقه را تامین بکنیم. برادرم، امی منطقه که شما زندگی میکنین دقیقاً کجاست؟ منطقه ما که از سرک شتل خیرخانه ناحیه 11 هم میشه، نزدیک مارکت دوم. سرک شتل خیرخانه مارکت دوم. بله، ناحیه 11. بالکل. ما امروز مسئولین امنیتی در این مورد تماس می داشته باشیم و حوزه مربوطه را در جریان می گیریم. یک جناب سپاس جناب مدیر صاحب. بخیر باشین، سلامت باشین بزرگوار از اینکه تماس گرفتین. و مسئله استفاده از مواد نشاور، از تابلت، زیکاپ و سایر مواد که امروزه جوانان ما استفاده میکنن، حتما با مسئولین مربوطه ما صحبت میکنیم. از جاهای مختلف شهر کابل ما شکایات دریافت کردیم و حتی هموطنان عزیز ما پت پنهانی خرید فروش از این مواد پت پنهانی انجام میتن که باعث مزاحمت به هموطنان عزیز ما هم گردیده و در پهلوی از این آثار جانبی هم داره. صحت شما هموطنان عزیز ما را خراب میسازه، باعث برباد رفتن جوانی شما و عمر شما همچنان میشه و در پهلوی از لحاظ اقتصادی هم نقصانات داره در زندگی ما شمایی که امروز تلاش میکنیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم تا یک لقمه نان حلال به خاطر اولاد خود، به خاطر خانواده خود به دست بیاریم. چرا به دست خود همو را ما شما حرام میسازیم و هم زندگی خود تباه میکنیم، زندگی خانواده خود خراب میسازیم، پیسه خود در چیز حرام به مصرف میرسانیم که باعث تباهی جوانی ما شما، باعث تباهی زندگی ما شما میشه. حتما با مسئولین مربوطه امنیتی به طور عموم در مورد از این ما صحبت می داشته باشیم و پاسخ مسئولین مربوطه را از طریق برنامه نشر میکنیم. بله درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځ خلکو چارواکي خبرونه چې تاسو را سره اوریدان نن خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په پاک الله سپارو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.